موږ مصمم یو، موږ له څو شرکتو سره ډېر مخ ته ولاړو، خو متاسفانه باید شرکتونه راشي دلته موږ سره خبره وکړي، بیا جواب هم نه درکوي، منفي مثبت هم نه درکوي. نو موږ چې که اسلامي امارت وتوانېږي او که نو بل چاته ګورو نو سرمایه ګزار مثلا راشي یا نه راځي، نو په دې باندې مې یوه طرحه موږ جوړوو چې موږ څرنګه افغاني سرمایه ګزارانو ته دعوت ورکړو او هغه راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي او بیا هم ګټه وکړي او هم دغه بند جوړ شي. هلته چې کوم مطالعات کړي دي موږ، نو دا د افغانانو اوبه دي باید په خپله ګټه موږ استعمال کړو، دا هیڅ چاته ضرر هم نه رسېږي. او دا داسې ده چې په قتل د اوبو نه استفاده کېږي، بیرته دا اوبه هم دغه کونړ سیند ته بهېږي، دا چېرته منحرف کېږي، نه چې چاته یې تاوان ورسېږي. نو فلهذا څوک د تشویش هم نه کوي. موږ چې څومره اسناد کتلي دي د رئیس جمهوریت په وخت کې په دا موضوع راپورته شوې وه، له دې سره پاکستان هم موافقه ښودلې ده، یعنې دغه د تشویش وړ نه ده چې هغو هم مطالعات دلته کړي دي، هغو ته هم ضرر نه رسېږي.